که چېرته د کفر تر سیرت لاندې دغسې آزاد ژوند تېرول جایز وای لکه تاسو چې تېر کړئ نو جهاد ته ضرورت څه وه؟ که چېرته د کفر د سیطره لاندې ژوند تېرول، دعوت کول، شپې تېرول، جراید او اخبار چلول، تدریس او مدرسې چلول جایز وي او دا د اسلام په قاموس کې وي، نو جهاد د څه دپاره؟ هجرت د څه دپاره؟ د جهاد د هجرت مدرسې د څه دپاره؟ د ځان وژل د څه دپاره؟ شهادت د څه دپاره؟ خو یوه غلامي به ټول منو او بېغمه به خورو، بیا نو د تکلیفونه تېرول د څه دپاره؟ د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې یو فرق دی بس. احساس مړ که بېغمه یې خوره، احساس مړ که، ضمیر مړ که، مزې کوه، چرچې کوه، خو دا ټول تکلیفونه چې میړونه په تاریخ کې تېروي ځکه چې ذلت نشي زغملی، مزدوري نشي زغملی، د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې صرف یو احساس فرق دی، صرف یو احساس فرق دی. که دا احساس د آزاد سړي نه واخلې، د غلامۍ احساس پکې واچوې، بیا د ازادۍ او د غلامۍ په منځ کې فرق نشته. زه داسې نه وایم چې څه وکړئ، زه داسې وایم چې دا ټول بېغیرتۍ زغمل ته بندیخانې نه اسانه دي. دا اوس یو خط د عراق د جیل له بغرای بندیخانې نه مسلمانو جنکۍ را لېږلی دی. یوه پیغله وایي چې مسلمانانو زه باکره پیغله وم، زما ته نن په یوه ورځ کې 9 ورځ جنسي تېری کېږي. ای مسلمانانو نن د معتصمات چې راکوم څوک یې راګاروي؟ استاد صاحب چې پرون د جهاد په وخت کې د طایف په مؤتمر کې د اسلامي ملکونو د مشرانو په مجلس کې د یوه معتصما شعر ویله او مطلب یې دا وه چې دغه احساس په اسلامي مشرانو کې پیدا کړو. نن دا د یوه معتصما غږ نن استاد صاحب رباني او مجددي او پیر صاحب او نور د جهاد مشران چې هلته ځان د جهاد مشران بولي او د جهاد دوره یې تېره کړې ده، نن هغو ته دغه غږ پورته کوم چې دغه پیغلې چې دغه وا معتصما چغې کوي، په تاسو کې ضمیر دره مړ شو؟ د شهیدانو په قبرونو چې تېرېږئ نو ترې شرمېږئ؟ که نور نه وي د هغو شناخته بیرغونو ته خو وګورئ چې په څه باندې مړه شول، په څه باندې قرباني شول.